عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ډیر غټ محدث تیر شوی دی او ډیر غټ بزرگ تیر شوی دی. د هغې د وړوکوالي نه ډیر زیات واقعات مشهور دي. د هغې په باره کې راځي چې یو پیره په شام کې و، په شام کې نو چرته ضرورت شو څه لیکلې کوله، نو چې ضرورت شو نو پن ورسره نه و، قلم، نو د چا نه قرض راواغسته قلم، نو هغه کار یې په خپل وکړه د لیکلو هغه، او بیا چې کله د ورکولو ټایم و نو هغه کس هغه ټایم موجود نه و، نو قلم یې ځان سره کېښودو چې زه بیا به یې وروستو ورکړم. نو د شام په سفر باندې و، د شام نه دا بیا راغی ایران ته. چې کله ایران ته راغی بیا هغه سامان وغیره خپل کته چې وی کته هغې کې هغه قلم پروت و په شام کې چې د چا نه قرض راغستی و. فوراً چې کوم دی څه ته یې کتلي نه دي، فوراً یې بیا د سفر تیاري شروع کړه او دوباره روان شو، شام ته لاړه او د هغه کس کور ته لاړه او هغه ته وایي چې دا قلم چې کوم دی دا ستا نه ما اغستی و قرض او زه بیا تللی وم ایران ته، او هلته ما ته پته ولګېده ته خفه نه شې دا ستا په ما باندې قرض و. د هلته نه یې ولا د ایران نه یې ولا شام ته هغه قلم یوړ او هغه یې ورته واپس کړ. هغه ته پته وه چې دا پردی حق دی، که دا زمانه ضایع شو دا ما سره پاتې شو، زه د دنیا نه لاړم نو ما سره پردی حق پاتې شو، دی به زمانه حقوق العباد دی، د قیامت پر ورځ به الله زمانه د دې تپوس کوي. او دا واقعه چې کومه ده نو دا په تاریخ بغداد کې لیکلې ده دا واقعه باقاعده. نو د پردي حق به هغې دومره خیال ساته